قیصر روم د روم بادشاہ ابو سفیان مسلمان نو دے تلو روم تا بادشاہ سره ملاقات شو بادشاہ تی تپوسو کو چې دا ستاسو په وطن کې محمد صلی الله علیه وسلم چې دعوت پیغمبرای کړی ته دا څنګه سره دی ابو سفیان ورته وویل چې صاحب دا دسه سره دی چې زما په مخ کې وړو کې لوی شو د بچپن نواله ترننه پورې د چری دروغ نه دی وی دا اوس د روم د بادشاہ په مخ کې د ابو سفیان تقریر دی او ابو سفیان کټر کافر دی دسه سړی دی دسه سړی دی چې مسلمانانو لای په یو جنگ کې شکست ورکړ شکست ورکړ نو आवाज وکړ چې اعلو هبل اعلو هبل هبل د اهل مکه او د یو غټ خدای نامه وا هبل نامه نو دی ابو سفیان आवाज وکړ چې اعلو هبل او هبل خدایا خوشحال شاه مسلمانانو لم شکست رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او توکت چې ورکې جواب دی ابو سفیان وې صاحب څه جواب ورکو وې جواب ورکې چې الله اعلى واجل دغه اعلو هبل تاسو جواب ورکې چې الله اعلى واجل خدای اعلی او خدای د لوی شان او د لوی جلال او د لوی جمال مالک دی او بل څه شی دی ابو سفیان بیا आवाज وکړ صحابه وتا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی ابو سفیان وی چې لن العزى ولا عزى لكم لن العزى ولا عزى لكم اے د پیغمبر مرګرو که هبل څه شی نه ده لن العزى ولا عزى لكم زمون عزا خدای مشتا او ستاسو عزا خدای نشتا صحابه ته وی پیغمبر وی ورکې جواب ورته وایي چې الله مولانا ولا مولا لكم ابو سفیان الله مولانا ولا مولا لكم زمون الله مددگار دے استاسو الله مددگار نه دا هغه سره دا ابو سفیان چې مسلمانانو له شکست باندې د یو عظیمه خوشحالی کړ دا ابو سفیان اوس د قیصر روم په مخ کې لګیا دی چې زمون په ملک چې کوم پیغمبر دی صاحب زما مخ کې وړو کې لوی شوی دی او په خپل ژوندۍ کې چره دروغ نه دی او دا لا سکه بادشاہ ته وایي چې په مکه معظمه کې د ډېر صدق او د ډېر دیانت او د ډېر ایماندارۍ د وجه اهل مکه ورته امین وای امین معنا امانتدار چې چا په زندګۍ کې امانت خیانت کړي نه هغه ته امین نو قیصر روم ته وای چې هغه د دومره لوی صفت مالک دی چې د ډېر صدق او دیانت او د ایماندارۍ د وجه اهل مکه ورته امین وي بیا ته قیصر روم تپوس کوي چې په دې مې پوي کا چې ستاسو د ملک دا پیغمبر چې دی د مرګري کم کسان دي مرګري وې صاحب
مرګري ټول د خدای سپیره او د خدای غریبا، سرمایدار او مالدار سړی د په مرګرو کې اډو شته نه، خدای دا کم سرمایدار چې د په مرګرتیا کې راشي او د مجلس تیرانه نوزي نو هغه څه چلو کی ما سلطنت بکوچه جانان فروخته، ما سلطنت بکوچه جانان فروخته، مور حقیر راب سلیمان فروخته. خدای دا کمالدار سړی د په مجلس کې راشي نو ټوله بادشاہي چې داغه په د باندې قربان او ملنګ د دوه پای. قیصر روم ورته وی چې ابو سفیان کاش چې زپ مکه کې وې نو دی پیغمبر چې په کوم او بوخ پی وینځلې هغه او بابا ما په سترګو کې اچوي. اندازه وکړه دروم بادشاہ دے ہم کافر دے، ابو سفیان تلے دے دام کافر دے، یو کافر د سردار کونین متعلق څه تقریر کئی او دروم بادشاہ څه تصویر ورته وی ابو سفیان د پیغمبرای دلائل خطول دی او د پیغمبرای لوی دلیل دا ده چې مرګري غریبان، د پیغمبر مرګري چر سرمایدار کروڑپتیان او لکپتیان نه، دا مرګري چې دوهای تناس ملنګانی دا د پیغمبرای ډیر لوی دلیل. کاش چې زپ مکه کې وې نو د خپو د اوبو وینځل اوبو با ما پسترګو کې اچو. زما عزیزان خبره ده د پیغمبر په صدق چې پیغمبر د دې شان انسانو چې کافر وبم منلا چې دا پیغمبر کافر وبم من. او عزیزانو واقعات د کافرو په مخ کې داسې شوي چې اغي مجبور چې دا به ویل چې دا پیغمبر. لکه ګوره د معراج په سحر کوم شپه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای سره خبرې شوي پاغه سحر ابو جهل خو ډېر لوی ظالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایا کنه نن د اسمان سنوي تازه خبر خندا وایا کنه نن د اسمان سنوي تازه خبر شته. پیغمبر ورته چاو بیگا ز بیت المقدس ته تلو د 1,24,000 پیغمبرانو امامت میں کړي داغه نه چوزګار شوم بیا اسمان ته تلم او خدای سره میراث بنیاد شه. ابو جهل ورته وی چې دا څه بیګا اسمان ته تللی بیت المقدس ته تللی ویل او ودا به د بل چا په مخ کې مو وای چې زه بیګا بیت المقدس ته تلم یا په یو شپه کې لاړې اورالي او اسمانونو تم یو شپه کې ولاړې رالي. دا زما عقل چرته مې د بل چا په مخ کې مو سردار کونین وی چې دا خود محبوب مهرباني ده کدا ټول کائنات را جمع کې ما سره محبوب چې بیګا کومه مهرباني کړې دا غي مخ کې به وایم. پمنډ لاړو ابو جهل ابو بکر صدیق ته وړه کې دا خیال وکړو چې ابو بکر صدیق خود د ډېر شیدای دی کمه ورته وی چې یار دی وای چې بیګاز اسمان ته تلم پټکی به توبه وباسي. چې ورغه ابو بکر څکار کول ورته چې ابو بکر راشه کنن د یار خبره واوري دي نن خو څه نورې ګډې وډې وای وې څه وای
وی نور کله به وی چې مال د اسمان نه خبرونه راځي او نن وای چې زه بیګا په خپل اسمان ته تلم. نو ابو بکر دا به ته ومني؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی الله او ورته ابو جهل رښتیا ما یار ویل چې زه بیګا اسمان ته تلم. ابو جهل ورته زما د پلات او منات قسمی، لات او منات هم د مکه لوی خدایانو نه وي، پلات او منات می د قسمی چې ستا یار اوس ما ته وی چې زه بیګا اسمان ته تلم. ابو بکر صدیق سر اوچت کو ابو جهل زما د خدای په ذات قسمی که زما یار ویلی نو بالکل ټیک ویلی. ولی چاله چې شپه ورځ د اسمان خبرونه راځي کای بیګا په خپل اسمان ته غوښته نو دا څه د تعجب خبره ده. د اسمان والا چې د سره داسې تعلق او رابطه ده چې جبريل غوندې فرشته د په خدمت کې مقرر کړی دا او د لارې صفا کوي نو کدای بیګا په خپل اسمان ته بوتلې دا څه د تعجب خبره دا ول پتا دا سي جادو نه دی شوی چې بل خبره پتا اثر واپس را کانی لاس کې نیولې اسی ما دې پورې درته وی چې واقعات بدا سي کېده چې کافر به مجبور شو داغه جواب به بیان شو کول. معجزه د پیغمبر وای دیتا چې خصم معنا دشمن مجبور شي او داغه جواب نشي کول. لاس کې کانی راغ ورته وای چې څنګه اندر کفے بو جہل بود گفت اے احمد بگو تا چیست زود. زما د لاس کې څه دي؟ بیا ورته گر رسولی چیست در مشتم نهان کہ خبرداری ز راز آسمان. کته رسولی نو آیا چې زما د لاس کې څه دي؟ تعالی چې د زمکه او اسمانونو خبرونه راځي دا لن خبره کوا اسمانم ډیر لري دی او زمکم ډیر لري لاندو. پیغمبر ورته مسکه شو وې زه وایم چې ستا د لاس کې څه دي او کنه دا ستا لاس کې څه دي دا په خپل وو. یو خدا چې زه وایم چې ستا لاس کې څه دي، یو دا چې ستا لاس کې څه دي چې دا په خپل आवाज وکي چې زه دا شیما په کوم بده صلا راشي. ابو جهل ورته وی چې زما لاس کې څه دي نشي ویلې ته وای. پیغمبر و نام دی به وای په یو ګوته داغه ابو جهل لاس ته اشاره وکړه په یو ګوته چې اشاره وکړه د لاس دننه आवाज راغی لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صفت. لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ صفت. پلاس کے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا ابو جہل پلاس کی مون کانی یو دم رہیو کانی دزمکی وشت اے پدین جادو چلا بل څه جواب د ابو جهل سره دی. عزیز بیا د کعبه په خوا کې ولاړ باس شورو دی. پیغمبر ته وی بل خبره کوم ته چې وای چې زه بیګا بیت المقدس ته تلم نو بیت المقدس خو تا په عمر کې لیدل هم نه دی. وای د بیت المقدس څو دروازې دي؟ دا بیت المقدس چې نن د يهودو په قبضه کې دا بیت المقدس چنن پکی ورونه لګی دا بیت المقدس
چې د امریکې په وسلو د امریکې په امداد د بیت المقدس به حرمتیانی کی یهودو لا امداد څوک ورکړي اب بلا خبره ده چې امریکا زمونږ ماما ده بد نه شوې امریکا زمونږ ماما ده ځکه چې ښا بنینو نه راځي چینجن غنم راسته کنه جی پیسې راسته زمون دوست ملک دی نن اسرائیل ته امداد څوک ورکي او د عربو بیړه چې پرون بیا په بیروت کې اور بل دی او په لبنان کې بیا اور بل دی د عربو بیړه په اسرائیل چا تباہ کړه امریکای تباہ مونږ خو خوشحال کړي مونږ خو مليانی امولاله چا 15 روپے پسقات کې ورکه ورار ار دلخته او غزي چې زمړې مړې ول دي ته وې دي لوټ ته وګورئ په خوا به دا لوټ چې اوسم نه وې لوټ چې نه دسه کړکیږي کنه کړک 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 دې لوټ ته وګورئ دا ته مړې وې نو دوی وای چې هر سره وای چې د دې دوستي مې د غنمو ته وګورئ او د بنینونو ته ا بنینونو تارا باندې په 40 روپے خرچ په 50 روپے د اسخاد امریکای دا پوته دا د خلکو ضروري دام په 50 روپے چا په کې استری کړی دي په دغه کې هم د باړه کې هم خرڅي ځکه چې استری مستری په وینو بالکل ته خو کمقل تا بنینونه چلی دي تا ګورګابای چلی دي دا خو یا رب چې حکمت اس کې نا کسان شدن به حکومت پاکستان هم بابوا شدن پیسو د برکت موټرم راغې او لارې امراغلې او بنگلې امراله او صاحبہ د روټای په خوراک نه پوي دي پوزه بده په لستونی داسې به پوزه پاکولې توس په بنینو څه پیژنې وې دا دغه بنیند سن مایکل ته پوښتنه ته سن مایکل څه پیژنې د غړې زویا د کباړي په 1500 واغستو انا خراب بچیا دا زوړ دی تاسو پوښښئ دي نو دا په 1500 هم د امریکای را لګلې خیرات بیا په مونږ په 1500 خرڅ شوی دی نو عرض میں داو چې دا بیت المقدس چې نن د امریکای د يهود څه شي يهود په وړو کې مالګه نه ده مالګه مونږ سره چې څکه امریکای منس بیگانگا هرگز نه عالم کہ بامن ہر چی کرنا آشنا کر ما سکار دے چی دا بل چا دلا سجاڑم وی ما سر چی سکی خپل اشنای را سر نن دا پیغمبر قوم چی یہود ٹکائی لگیا دے دا امریکی دلاس امریکا اگر رزیل او پلیت ملک دے چی پا بنگال جگڑا وا او بنگال کٹ کے دا او 1 لک فوج د پاکستان پکې پروتو او هندستان سلندر کولو امریکای وی 9 نمبر بیړه در روانه ده 9 نمبر بیړه در روانه ده 9 نمبر هغه 9 نمبر بیړه لار رسیدل نه ده او د بنگال شل کاله موشو چې باچې ځان لا جوړه ویلی تاسو خدای خبر پتم ده کنه ده مونږ سره روټي خلاصي چې مونږ په دې خبرو پويګو خیال امراغه جی دغه 9 نمبر بیړه د دې ابلیس ملک لار رسیدل نه وا چې بنگال کټم شو ځان له حکومت هم جوړ شو د انډیا فوجونم په کرانه نه وته او اندرا په کې ځان لا تخت پوشي موکړه او دغه بیړه بلار رسی دا هغه ابلیس ملک نن روس ولی بمباری د پاکستان په سرحداتو باندې کوي ولی د دې شیطان دلاس تاسو پوښښئ مونږ څه ګناه کړی بین الاقوامی قانون دی چې یو ملک حالات خرابي بل ملک بداغیزه خلق له پناه ورکړي
د افغان مهاجرو لکه د ملک پناه ورکړې ده، د هغې سزا دا نه ده چې د روس جازونه دې راځي او د دې ملک په سرحداتو دې بمبارۍ کوي او بې ګناه ښځې او ماشومان دې پکې وجي. 100 نه زیات کسان پکې مړه دي. ورشي د ډیرو په اسپتال کې، خیبر اسپتال کې د چا خپې نشته، د چا لاسونه نشته، چا سترګې نشته، د چا کوپړی الوتې ده، یو 100 نه زیات. زما عزیزانو عرض مې داو چې دا دو طاقت دي په دنیا کې، یو روس ته او یو امریکا ده. زمونږ یو سرم زور نه رسی سوا د دې نه چې الله دې دا دواړه د صفحه هستی نه میټاو، دا دواړه د خدای تبا کی. دوی دا نه غواړي چې په دې دنیا کې د بل چا حکومتي یا د بل چا د ملکی یا بل څوک د ځان ته. الکه تاسو په دې ملک اخر دومره پوهیږئ، په پاکستان کې وګوره دا په خوانه نوابای چې نواب سړی په دا چرته گواره کولا چې زما په ملک کې بل څوک هم ځان ته وایي چې زه دا د سواد باچي وا، د دیر نوابی وا، د چترال وا، عام دربند وغیرہ وغیرہ. د نوابانو با په مړه خېټه روټای ته څوک نه پرې خو چې نه کده سره دولت راشي ما نوابای ته خطر پیخي. خیال امراغي داغه نوابان دی، یو نواب روس ته یو نواب امریکا ده. دوی چرته بل څوک گواره کوي یا دا گواره کوي چې د سعودي عرب نه چې تیل په سوال غواړم او چې لګه مې ورانه راشي سعودي عرب د اعلانو کې چې زه به د کوی ټول کوی والو زوما اور به ورته کما دا تریټونه دې ما ته راکوي. آخر الامر به دوی حالات داسې جوړی او دا د دوی سکیم دی، په دې مونږ پوهیږو نه او نه په تاسو پوهیږئ. دا د دې سکیم دی چې په دې ملک کې بس هم دا دوه طاقتې، تیل دیم دوی سره، ملک دیم دوی سره، رعایا دیم دوی سره، اول نال دې دغه دوه ملک. په دې خبره پوهیږئ؟ دا تا ګواره کولی نشي. الکفر كلهم ملت واحده، ټول کفر یو دین دی، یو مذهب دی. کافر سړی چرې د مسلمان دوست کې دی چر. او بیا انګریز او هغه پلیت قوم، هغه رذیل قوم، د دوی د لاسه خو زمونږ بیړۍ غر کې دي. نن په پاکستان کې وګوره چې څومره مذهبي فرقه وارانه فسادونه دي، څومره اختلافي جنجالونه دي، دا ټول پیرنګیانو جوړ کړي. دا د پیرنګیانو سازش په هر شکل کې خپل جنټان را پریخي او دا تمام فساد چې په ملک کې تاسو وګورئ دا پیرنګیانو ای په خپل مشن کې کامیاب شو. هر سړی له په خپل ځای کې شکرانه رسیدا، هر چاله بلنګر تر رسیدا، چاله به محراب تر رسیدا. جی دسم شي یو ایجنټ په دې پیښور کې زما د سترګو د وړاندې په جنگ عظیم کې علما را جمع کړل. علما وراشي زما پلار مړ دی، هغه پسې مې ختم کړي. پوهیږئ په خبره؟ پلار مې مړ دی، هغه پسې مې ختم کړ. مولیان خو ساده و، هغه رااله چې څو وخت دعا کوله، کیمرامین ورته کېنولې، فوټو یې ویستو. چې فوټو یې ویستو هغه وخت کې انګريز ډیپټي کمشنر و، هغه فوټو یوړو ډیپټي کمشنر ته ورکو چې دا مستاسو د پاره دعا وکړه چې الله انګريزان کامیاب کړي. وګوره دا ټول علما لاسونه یې چت کړي دی او دعا کوي. انګريز ولا پیسې مې سیو زما د سترګو د وړاندې هغه سړی بیا لیونی شو. و مولا و لیونی شو او داسې لیونی شو چې په لاره بتلو غلو متیازې به په لینګو بیا ده او د هغې نه هغه مړ شو. زما عزیزانو کم کرتوتونه دي چې مونږ نه دي کړي د دنیا د مفاد دپاره او د دنیا د لالچ دپاره. انګریز دپاره مونږ دا کارونه کړي، علما هم راجمع کړي او په دعا هم کړي، فوټو هم وروړی چې دا تاسو دپاره مې او بانه دا کړی چې راشي پلار پسې مې خیرات کړی دی، دعا ورته
زما عزیزانو عرض مې داو دا د خپل سترګو چې شمدید قصه درته کوم دا بیا لیونی شو غل متیازي به په خپو بېده او د هغې نه هغه مردار دا د انګریز سازش و په رنګ رنګ د ملکنډ غزا کې د انګریز سازش کم کردار ادا کړ د ترمزو د حاجي صاحب په غزا کې مومندو باندې چې وا په هغې کې انګریزانو زمونږ خلکو په لاس کم کردارونه ادا کړ ترمزو حاجي صاحب یو انتهایی مجاهد انسان ډېر لوی مجاهد هغه تاریخ درته نه بیانو خو هغه سره یو طالب په دې غزا د مومندو غزا کې شهید شوی شپږ میاشتې پس ورپسې کلیوال راله چې جي وباسي یې کلي ته وړي صاحب ورته وی مې وباسئ ګوره وی نه وباسو یې وځئ چې ورغلي چې قبر یې پرانیستی دی او تختې را لرې کړې په سود به خلکو له پیسې ورکولې خلکو ورته سود مه کوه بیړه دې غرقه شه غرقه به شي ایمان به در نه لاړ شي هغې به ورته په اپریدی ژبه کې وي چې ایمان خره وره که اپریدي در کې ناست دی هغې کې پوهې ایمان خره وره خو ارمان د دنیا گئے ایمان خره وره مانا خروارونه بارونه ایمان ویلے بارونه ډیری خو ارمان د دنیا گئے پیسو خبره کوه ایمان ډیری دی زمونږ مالک کې یو اجي پاگل به ورته مونږ وی مونځ نه کوله ما ورته چې इनको माल जालिम नमाज पढ़वत मुला जनाजा न पढ़सिया मां तो वही चे तेरे यार मुला 2 रुपए दे टट्टू मात तेरे यार मुला 2 रुपए दे टट्टू 2 रुपए दे सांस वल्ला मेरे 3 जनाजे पढ़ छो खबर है दरोग न था कड़ी والله چې شل خو دې وکړ چې ډېر مې تنګ کړو نو ما ته وایي چې اوئ ګال سن لیونی غوندې ګال سن معاملہ جنازے دا نہیں گا معاملہ اللہ دے نال ملاقات تنو کس نے خدا دا ایٹ کلرک تے بابو بڑھایا ہے کہ تو میرا ریکارڈ بڑھا سے تا اللہ منو پیش کرشی تو اپنی جان دا غم کر خدا دی قسمیں تیرے 8 لکھا ملا دوزخ جاسن تے 8.5 لکھا لفنگے جنت جاسن چرس بیمس کر سوچ رہا چی خبر ٹک گئی رایات شو تاریخی خبر دا دلی پا غدر کی چرسیان ناس چرس کی لگے دا آغا چرسیان یادوم دا زمونگ دا زمانے چرسیان سب بے غیرت دی ایسے نا جی تازو کے سوک چرسی ناسی چاگا دے مونگم بستے لڑ بارام کے نہیں ہوئی ابائی میں لے ونائش و پتور جمی باٹی انگڑواڑی پاکستان چرسیان در تنے یادوم دا دلی دا غدر چرسیان یو انگریز منڈی والے ہو علماء بے نیولا والا لول بے ہو دا خنزیر پا سرمن کی بے دا غید لاشا چھوڑ دا دلی غدر یو انگریز نه بټوا پریوت ا د چرسیانو مشر چرسی ناستو غزل وی لګیا د بټوا روچته کو د پتون لاندې سات پس هغه انگریز راغی او تر ګرځي د ورتا بټوا داسې رويست هغه چې واغستا دته 100 روپے ورکول ولنال 200 کړ 300 500 ولنالم نو انگریز لا دا نور واړه چرسیان ورته چې خدای دې خونه ورانه کړي چې تا نه غستې خو مونږ لا بدې را کړي دا چرسی ورته وایي چې خبره دا نه وه خبره دا وه چې د قیامت په ورځ به خدای ته دا ټوله دنیا پیش کیږي پیغمبران بم پیشي او مونږ بم پیش د دوی پیغمبر د عیسی علیه السلام او زمونږ پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د دوی پیغمبر عیسی علیه السلام براشي زما په پیغمبر به داوو چې ستا امتی زما د امتی نه رشوت اخسته بټوای چې ومونتا نو پر رشوت والا ورکا نو زه په خپل پیغمبر په 500 روپے د عیسائی په مخ کې کچکم والله کې کچک دا د چرسی خبره و
وای دا ما غوندې ګیرو والا بزرگان به وکړي 1500 روپے در طرف دي سه یا الله اوس خو مونږ خدا سي بزرگان یو چې څوک د زنا اډا کولاو کیو ما لراشي چې دی اډا می کولاو کړي دا دواره ته یا الله ته کامیاب زبدا تپوس نه کوم چې د څا اډا د خان کولاو کړي بیړه د غر کشا هغه ورځ چې چاوي پر امداز کې د ټلویزیون دکان کولاو مليانو په ختم کول خیال امراغه دي نو ما وی چې د څا اډا د کولاو کړي د مونږ هو صاحب هغه قماش خلقو هغه چرسی به یقیني جنت ته نزي او زه به یقیني دوزخ ته نزم خبره ده جنت او دوزخ خود ایمان په تقاضا یې د سړي د ایمان په تقاضا جنت او دوزخ خو په شکل او روپ د مسلمان جوړولو باندې نه روپ وہی کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں میں اصول کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں میں اصول جب تلق دل میں نہ ہو الفت رسول اللہ سو پوری چڑک رابطہ و تعلق د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره نو پزیدار منظور جبا دی زبان حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے پس سجدہ کی دم دا تصوری پڑھ کے اڑدی دا خدا کوری حرکات سکنات تے ټول د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان مونږه نو عزیزانو هغه لیونی ما ته ټیک وي چې 8.5 لفنگے تو دیکھ سے کہ قطار دے قطار جنت جا رہے تے تیرے ہار ما تبے ملونٹا وے چې ما نه تنگ وړي نو خیر دے خار کې ملوانا ملونٹا ملے ملوانے دا ټکی دی یا مونږه پښتنو ورته مولا ګوټه وای کنه مولا ګوټه قبایلو کې ورته ملو وملو دا هم خدای پاک وملو زمونږ د کلی خلق کله راشي دلته نو زمونږ دکان کې وای چې څه شاملو زما مرګري ډیر په غوسه شي چې دا دوی مولانا صاحب نشي ویل ما ورته وی چې خبره ده چې د سړی توپ تمه به د انسان نه کې نو چې ته پوهېږې چې دا د غوایي بچی غوایه دی نو ته اوس د غویانو نه څه د سړی توپ تقاضا کې خیر د سړی توپ تقاضا خو به هغه سړی نه کې چې دی خو وګورئ تاسو په ایمان وایي چې انار کې چرې مالټه نه کوي مالٹا کے خربوزہ نہیں مرچکی کی لونگ نہیں اور وہ نہ چدا چې قدرت څنګه تقسیم کړي دے خپل خپل میوای نیولي ٹھیک ده تو سو آیا چې د اصلي بچي د شریف بچي د دیندار او د نیک بچي چې نو داغه د خله نه با شریف دیندار نیک الفاظ دي ٹھیک ده د سټمارې زوی د لچرې زوی اوس په وی سی آر باندې د ماینې زوی چې د مور تربیت په وی سی آر شوی د مور تربیت په ټلویزیون شوی داغه د زوی نه بته د شرافت د الفاظو تقاضا کوي شرافت د الفاظ خو به د سړی د زوی نه تقاضا آینده نسل ان شاء الله ز ټول غریبان ګورم خدای شورو کړي د په دوه ټیمه سار او ماخام زلزلو مولا صاحب نه تاسو کې چې دا زلزلې ولې دي مولا صاحب نه به په تخته ته تاسو کې زلزلې ولې دي زم چې خدای پاک دا دومره لوی ډیل ولې دې ملک ته ور کړي
ورانی اولینا اپوټکای اولینا ننور شي دا رزیل قوم دا د سټمار زامن اره شپه وګوره د وی سی آر په دکانونو یې ځای نه چلو شپه دا مین دی او دا خوین دی او دا پردي لپنګان او لچګان دا دی غریبانو په کورونو کې کینولی او ورته د وی سی آر کیسټ تاسو به خدای زلزلې تماشا کوا وہی ابتداء عشق ہے روتا ہے کیوں دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا مونږ الحمدللہ تیار ناس کچت لاندې مړکئی کپ سیلاب موړي کپلا رزو دیوال را باندې را غورځي الله چې سره سره کوي مونږ داغه مستحق جاړي با دا بنگلو والا دا جیگیرونو والا دا بورے بورے خزی چی دی دغه بجاړي چاہے می خرانا پاتے شوا کټای رانا پاتے شوا سنډا رانا پاتے شو زمون څدی زمون چې څنګه مونږ یو داسم خزی دی وروره کاغال تمړی او زدل تمړیم فکر نشته جړه د دوی دا د دې لوفرانو د دې عیاشو دا بار ملکونو ته چلار شي د دوی لویه توفه وی سی آر وی حکومت اعلان کی بلو پرنٹ بند چی په پاکستان کی بند داسې د خپلو شکلونو ته وګورئ ستاسو بند منلی چا په واده کې ډچې بند دي واده کې ډچې بند دي بېګا داسې غړمبار دوه وشو چې مال جوړ ملک والوه واده کې ډچې بند دي هلکه ویلګه حکومت بند کړي دي بند واده کې ډچې بند دي ډچې بند نه دي د لالا خوښه ده که چاته وی لاسې کې خو چې ډچې بند وي تاولې کړي دي نو بند او که لالا خوشحاله بیا کاربینونه پکې چلاوم ډچې کولو د ملا جلال قسم یاد ده مولا صاحب ګیدړ حلال دی که مردار دی مردار دی زوی دی وایي چې حلال دی هغه ویشتی دی ویورېږئ چې کتاب وګورم کتاب کې رئیستی چې جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال نور جمال کا وشتے بیا حلال دے نو نور جمال خوشحال کا بیا ڈمیم گڑا روا دی ڈزے کوام روا دی بمون اخلاصوام روا دی او که نور جمال خپاو کدی دا کاغذ پټاخه خلاصه کم چې نور جمال خپاو دفعه بدر باندې لګېدلی ججې بند په ملک بند شه زنا بند شراب بند غلا بند جواری بند په ملک بند خو ته ماته یو شی وښایه یو شی لاړو ملک درنه سیلاب یوړو ستاسو توتان به راټینګ ته به دا ملک راټینګ ملک بیڑا تباد زمونږ د لاس خوش فهمای کې مبتلا یو سبچې راپورټونه ملاویږي مخکې د ملک بیڑا تباد زما عزیزانو عرض مې دا زمونږ اعمال دي زمونږ کردار دی خو تیار اوسئ خپل ځان ټیک کړئ او تیار اوسئ یو ټکی تا چې دا زمونږ ملک دی الله دې هغه ورځ مونږ ته نه ښیي چې د روس پلیت قدم په دې ملک هم راشي او یو ټکی درته کوم دا د سرحداتو خلاف ورزی دا فال زما خوښ نه دی دا فال ښه نه دی 411 دفعه خلاف ورزي د روس وکړه د پاکستان د سرحدات 411 کړه نو 411 کرتی مونږ وی چې خیر دی ځکه چې ځان کې څه وینو نه حکم وی چې خیر نه دی نو بیا د دې ځم خیر او تیار اوسئ ټنګ سره لرګی او جنګوي خو چې په بې غیرته یې مړه نه شي ټنګ سره لرګی او جنګوي خدای دا وخت نه راولي که راغی
جنت با بوی پاغه سړی حرامي چې چا ګولای په بلا کې خوړلې و جنت بداغه چای چې چا ګولای په سینه کې خوړلې نو د ملک او د اسلام د ناموس د خاطره سینے بور کو مرگ وہی موت کا ایک دن معین ہے نیند کی اور راتوں بر نہیں آتی یورس منگا بمڑکی گنا منگ بمڑکی چمڑکی گنا پا بغیرتائی دی والی مڑشو پا غیرت بمڑکی نو اللہ دے دا توفیق نو ورکی خو خدای دے امریکہ و روس تباہ و برباد مسلمان قوم لچ سمرا مشکلات دے پلیتو ملکونو جوڑ کری دی دمرا بل چار عزیزانو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حقانیت دلائل اب نورم کیگی نور جمعوں کے اخیری کی یو عرض میں کولو چھے دا دی جماعت متعلق 13 جمعوں کی ما یو اعلان کر چھے دا دے محراب شاہ تا یو زنانہ دا اگے خپل نیم کور دی جماعت توقف کرے اگا داوی چې دا جماعت لوی کئی دا تنگ زمان اقشا ورطا عزیزانو دادا چې دا جماعت سره اگا کورم شامل شي دا ټول یو حال شي پاس پی گیلری جوڑا شي او یو گیلری دا سے لاڑا شي او دا سے لاڑا شي او دا سے راشي نو دے کی بیا یو پا ڈبل تربل گنجائش بدا منزونو پیدا شي خبر آوا دے کی دا پیسو ماوی چې زه خو د کټونو اچولو دا کارونه زه نه کوم بجلیګر مولا جماعت جوړېږي واچو ایماندارو چندا چالم راغی دا کار نه کوم هغې کې 50,000 روپۍ خو زمونږ یو محترم دی هغه ته ما ویلي چې ته به پوره کوې امنلي پرون مې خپل یو 2-3 مرګري راغوښتي ورسره مې خبره وکړه هغې وی چې همدې جومات کې به میټینګ کوو پکې به فیصله کوو خو هغې دا وویل چې دا جمعې کوم خلق چې راځي یو غریبان وي که دې کې داسې خلق وي چې هغه معقوله غوندې چنده ورکولی شي نو هغې منې کوه ما کار خیر دی چې هغې هم پکې شریک شي نو که داسې څوک درکې وي روپای 2-3 لس شل دیرش نه خیالم راغی دی سلم نه چې د چا د سلو وسیم چې رانږدې نه کوي خیالم راغی دی دې نه پاس چې د چا وس او توفیق نو هغه دا جمعه ده بله جمعه ده دې 2-3 جمعو کې انشاءالله ګړز ورکومه او غورځوو جمعې مونځ چې دی ما بعضې ملګري وایي جمعې مونځ به چېرته وړئ مونږ کور سره چې کوم جومات جوړ کړی دی هغه 250 کسانو نه هم 3.5 لکه روپۍ اخیستې وې هغه جومات هم جوړ کړی 250 کسانو چندې مندې هم نه دي کړي نو مونځ به بیا هلته وړو چې څو پورې دا تیار شوی دی ټیک شو واخر دعوانا عقل دا ومنله چې سپوږمۍ ته د امریکې راکټو خطو کاڼي راوړو پاکستان ته هم راوړي زه به ګرځولې را ګرځولې چې د امریکنیانو د سپوږمۍ نه کاڼي راوړي دي مال امریکنیانو که سپوږمۍ نه کاڼي راوړي دي خدای هم په شرمونو شرمو د هغې نمایش مه کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په معراج کې د خدای نه قرآن راوړی دی د هغې نمایش په معراج کې چې کوم احکامات په دې سترګو د خدای دیدار کړی د هغې نمایش وکوئ نو تاسو د امریکې د کاڼو نمایش چې دی په پاکستان کې په ریل ګاډي کې ګرځوئ او تاسو نمایشونه کوئ تاسو خیال راغی خیر پاکستانیان خودی جوکران کن دا نقلیان دی د دوی خپل فیشن نشتا تهذیبی نشتا اخلاقی نشتا دا شرمېدلې قوم بم چرته خدای ښه کوي پخوا به د جمعې په شپه خلکو تیاری وکړو ماسخوتن به تازه اودس وکړو چې زر مات نشي ځکه د جمعې شپه ده درود شریف به پکې ډېر ویم په رسول الله باندې چې خدای پاک مې هغه سره قرب نصیب کړي په قیامت د جمعې شپه پخوا دې دپاره اوس دې لعنتي قوم د جمعې شپه VCR پسې ګرځي دا بې غیرته چې دي د جمعې په شپه VCR-ونو پسې ګرځي او ټوله شپه ناست دي په VCR باندې بربند فلمونه ګرځي
حکومت ورته اسلام راوستو، اسلام ګل ورته اسلام راوسته ده، نو د جمعې چوټي کړي، او د جمعې چې چوټي کړي نو د دله قوم دا تحیه وکړه چې د جمعې دی چوټي کړي ده، نو موږ هر آرامتوب به د جمعې په شپه کوو، دمې به د جمعې په شپه ګډو، ډولکی به د جمعې په شپه وو، وی سی آر به د جمعې په شپه. مونږ هم ورته مسله راویسته چې هر ګناه کې کنی در شب یدین بکن، ہر گناہ کے کنی در شب یدین بکن، تاکہ الصدر نشینان جہنم باشی. و یارا گناہ چکے د جمعے پشپے کوا، ارا گناہ چکے د جمعے پشپے کوا چے د دوزخیانو صدر ہوئے کنا، چالتم بیا مزے کے د جہنمیانو صدر او پاس ناس مزے کو. تاسو وګورئ دا ملک دی، دا موجوده وخت کې د هیروین مسله دا په ملک کې دا پاوډر چې اوسرا وتی د یو څو کسو مالدارا کېدو د پاره جنکایم نن هیروینز کې لګیا دي. مونږ بخپل اولاد ساتو او به ساتو، یو مولا، یو بزرگ، یو پیر، یو میاں، یو سید اب خپل بچے څنګه وساتي چې په کور کې ورته سنیمای، په کور کې ورته ډمتوبي، په کوڅه کې ورته د شرابو دکانی، په کوڅه کې ورته د وی سی آر دکانی. اب خپل بچے څنګه بچو ساتي؟ ساتلی چیرې خو نه چې پخپه کې به پړای واچو موګي پورې به وتړي. مونږ به بچي څنګه ساتو؟ زمونږ بچي به د ټولو نه زیات پنالتي او د خدای په عظیم قهر باختی. امریکا چې په خپه کېږي چالا انګریزان ټول چې دی خرابېږي او دا د نشي سیزونه هلته مه راولي، نو امریکا چې په خپه کېږي دوی چاپې اچول شروع کړي دي. چالا رانی صحیح چې چرته دا پاوډر خرڅېږي، او چې په وی سی آر امریکا خوشحالېږي نو قدم بیرته د وی سی آر دکان دی هغې ته څوک غږ هم نه کوي. نو دې نه معلومیږي چې مونږ د امریکې په رحم و کرم باندې چا په څه شي خپه کېږي نو مونږ ورسره د سړي بیړم تباه کوو، او چا په څه خوشحالېږي مونږ وایو چې راشه چې دا ښځې مم پرتګونه وباسي. د بادشاه په کور کې تور باټینګڼ پاخو، تور باټینګڼ پاخو نو چې راووته خوراک له کېناسته نو ملا دو پیازه ته وایي بادشاه چې ملا دو پیازه صاحب وی چې وی دا تور باټینګڼ خو ډېر ښه شی دی. وی صاحب تور باټینګڼ دومره اعلی شی دی چې د سبزیانو بادشاه دی او تاج په سر. تور باټینګڼ پاس داسې الکای غوندې چی کن وی دا د سبزیانو بادشاه دی او تاج په سر، تم بادشاہ او دا تور باټینګڼ د سبزیانو بادشاہ. بادشاہ آرډر وکړو چې سبا بیا پاخه کوي، چې بیا سبا تور باټینګڼ راوته مالګه به کمه وا یا مساله به کمه وا. وی مولا دو پیازه صاحب ویلی دا تور باټینګڼ خو ډېر خراب شی. وی صاحب که دا تور باټینګڼ ښه شی وی نو د ده سرمن به د چینډخ په شان نه وی، دا دومره مرداره سبزی ده. د سرمنې ته خو وګورئ د چیندخې سرمن او د تور باټینګڼ یو بره. بادشاه راونیو وی والله که دې پرېږدم پانسي کوم دی، پرون د تاج ور په سر کو او نن وی چې سرمنې د چیندخ په شان. ویل بادشاه قبله عالم خپه نشي، تا خوشحاله وکړ چې ته کوم شي ته ښه ووایې نو مونږ تاج هم ور په سر، او چې ته ورته خراب ووایې نو مونږ ته چینډخ. دا ستا دومره مهربانۍ به ازمو په څه چې دا چاپلوسي ګیري ستا ونه کړو. نو زمونږ نظام زندگی ټول د امریکې تابع دی. دا زاړه بنینونه به څنګه ازمو، دا غنم، دا نقد پیسې کنه جی چې مونږ لرا کوي، نو چا په کم شي خپای مونږ په ملکم فنا کوو، او چا په کم شي خوشحالي مونږ وایو چې راځئ چې زمونږ دا خزم دمانی شنو خو امریکا دی خدای نه خپه کړي، دا زمونږ د ملک. عزیزانو دا ټول سیزونه مونږ اختیار کړي ولې دي؟ ځکه چې مونږ کې علم نشته. قرآن او حدیث واحد علم دی
چې ته به پې رڼا او تیاره پیژنې، ښه او بد به پې پیژنې. بله خبره ده چې په ملک کې نن چې د قرآن او حدیث څومره مذاق وړاویږي، دومره د بل شي مذاق نه وړاویږي. په دې ملک کې چې د قرآن او حدیث څومره مذاق وړاویږي. تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت لېږلی دی په هغه ځای باندې چې کوم ځای مزامیر غږیږي، دوپړی، باجې، سرنا وغیرہ وغیرہ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پاګې د لعنت. حضرت عمر به په غوږونو کې ګوتې ورکړي چې چرته دا څیزونه غږیږي هلته د خدای رحمت نه وري. نن د الله نوم وګوره سوا د دبلو د باجو نه بل شي سره نه اغستی کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم وګوره سوا د دبلو د باجو نه بل شي سره نه اغستی کېږي. نو چې کوم خدای او رسول کوم شی منع کړی دی او په هغه ملک کې د هغوی نامې او معاشي سره اغستی کېږي، هغه ملک له به خدای خاوره څنګه خي؟ دا د خدای او د رسول او د قرآن او د حدیث مذاق نه. ملا براولی په ټي وي باندې یا په ریډیو باندې تقریر به وشي صاحب، ها خو چا بند شي ورپسې به دبلې شروع شي. تو ذهن خدا سے خراب شے دے چالتا دے قرآن اوریدلے او دبلی شروع شي تا ته قرآن یاد پاتی کی یا هغه اثر پتا باقی پاتی کیږي چې دلته ډمتوب ته ګوري. بیا تاسو خیال راغلی. نو زمونږ د ملک کې د قرآن او د حدیث دا حشر برای نام اول لکه د ښځو عدالتونه به یې د خدای بنده د ښځو عدالت ته کوم کتاب نه راوویست، د شورا کوم ملا منبر پروردگار په تڼاکو سټکوری کا کوم ملا دا فتوا در کړې ده چې په ملک کې د ښځو عدالت هم کېدی شي. که د ښځو عدالت وې بیا د ابوبکر خلافت ته څه ضرورت و چې بیبي عایشې غوندې او بیبي فاطمې غوندې ښځې وې، نو د ابوبکر خلافت ته څه ضرورت؟ بیبي عایشه او فاطمه په پردو کې وې دننه او حکمرانی د ملک او قضا او عدالت چې د ابوبکر کو. صحابه نه پیدا په اسلام باندې 1600 کال وروسته ستا نظریاتي کونسل په باندې پوښ. نو مونږ ټول خان خوي طبقه دلته دا وزیران دي، دوی ګرځي، تاسو خلق ولا چای کوي څوک ولا روټای. خدای او قرآن ته وګورئ د دې وزیرانو په لاس کې قسم په خدای دې که سخا بیرم شته چې دری سخا بیره. دا صرف د ټانګېوالو زیارتونه یې جوړ کړي دي، لکه په دیوال چوناو مګي او ټانګېوال په لاره تېرېږي چې جوړدام زیارت دی، خو چې راشي وی کنې پکې هېڅ دا داسې شي. یو سړي وی چې د خلقو مزاج ز تاسو ته خیر په یو ځای کې لرګی خخ کو داس او نامه پې کېښوه ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا. اوس خلق دا تپوس نه کوي چې هلکه دا ډانګ ورته ولې وي، تپوس نشته، خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا. ښځې د سړو نه مخکې او سړي د ښځو نه مخکې هر مراد پې حاصلېږي او ډانګ بابا ډانګ بابا. مړه څوک غلافونه راوړه، څوک پې دیګونه پخوه، ډانګ بابا چې ډانګ بابا. تاسو دې ځانونو ته وګورئ، قسم په خدای چې د دې خلکو حال زه وګورم زما هغه اصلي زیارتونو متعلق هم شک پیدا شي چې دوی چېرته غلط داسې را مشهور شوي نه. دلته یو دوه ډمان چا مړه کړي، دوپړو باجو سره ډمې سره تلي چې هلته یې مړه که صاحبه جوړه شهیدان. زما د ترور لور د درې نه راله وې بچي مې نه کېږي، جوړه شهیدانو ته راغلي دا تلي. صاحبه ډانګ بابا چې دا دنیا پې راماته شوه، هغه سړي وې خوب مې ولید چې خلکو نه ډېر تنګ یم،
او دې ځای نه مې وباسئ بل چرته مې یوسئ. خلکو وی راوي کني ټوله دنیا رااله چې مونږ یې وګورو چې دا څنګه به خو چې راوي وي دغسې لرګی په قبر کې پروت. وی ویل دا ډانګ بابا ورته ځکه وی دا مې ستاسو ایمان درته ښودو کور عمران شه خدای نه پیژنئ رسول نه پیژنئ که الله الله درته څوک ووایي ورمنډه کوئ نه خو د ډانګ بابا نوم هم اورېدلی نه چې ښځې او نر ورته راخلاص د هغه خلک د دوی په سر کې سر خو سر خر پورې می غوی پورې می سپي پورې وی که نه تا پورې سر او ډیران ته تام ور پریدم او خر او سپیم ور پریدم. خر به په ډیران غول خوراک شروع کی تی ولی نه خوري دا خو خن نرم شه ده اخرى زکه چې تا کې عقل خدای کړی چې دا پلیت ته مردار ده زه نه خورم هغه کې عقل نشته غول خوري نن خر او سپی او زه یو برابر. شراب د غلو نه زیات پلیت دي نو کم سړی چې سکی د دو د سپي سر کې څه فرق دی؟ تاسو خیال راغی دا د دې قوم ذهنیت ته دا د دې قوم په بله مسله م پوه خنزیر په ټولو حیواناتو کې نجس العین دی. د خر سرمن چې دباغت وشي ووینځلی شي نو په هغې مونځ کېږي. خر سرمن دباغت نه بعد پاکه شي مونځ کېږي. د سپي سرمن دباغت نه بعد پاکه شي د قچر وغیره وغیره. واحد حیوان چې دی هغه خنزیر دی چې د ده اډ ګوټ پلیت او مردار دی د ده سرمن په دباغت نه پاکیږي او نه پې مونځ کېږي.